السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو مینوالو ته زه یو ځل بیا خپل په چینل کې ښه راغلاست وایم. غواړم چې دې وارې بیا تاسو ته یو داسې شی در وښیم چې تاسو در مخه نه واست خبر. زه تاسو ته د وټساپ په باره کې چې په 2009 کې په اوله میاشته کې چې 11 کاله در مخه ایجاد سو یو دوو خلکو د دې ایجاد منځته راوړی. د دې په اړه زه تاسو ته اته ډېر په زړه پورې او ډېره غوره شان درښول غواړم. تاسو به در مخه د دې شیانو په باره کې هیڅ علم نه درلودی، نو راسئ چې ویډیو وګورو. نورالو موږ خپل د ټلیفون سکرین ته اول وارې چې در ټولو در مخه مقدمه زه تاسو ته درښول غواړم هغه دا دی کله چې تاسو انټرنیټ لګولی پیکیج او هغه بیخي ډېر مصرفیږي چې تاسو کله وټساپ استعمالوئ نو عکسونه را ډاونلوډیږي خپله ویډیو خپله را ډاونلوډیږي او د هغه کم مصرفولو دپاره باید څه چم وکړو. دې در مخه ټولو در مخه راځو دغه درې ټکي چې دي بیا سیټینګس ته راځو چې سیټینګس ته رالو دا څلرم نمبر باندې ډیټا اینډ سټوریج یوزیج. اوس تاسو به راسئ دغه د لوړې د خواصه اول دویم دریم ته دغه دریم ته دلته به تاسو دا خلاص کړئ خپل وټساپ ته خامخا وګورئ چې آیا دا کلیک سوي دي داسې صحیح نشان پرې راغلی دی که نه او که راغلی و تاسو یې ایسته کړئ. د دې مطلب چې دی وایي وین یوزینګ موبایل ډیټا وایي کله چې تاسو انټرنیټ استعمالوئ چې په دې کې موږ خپله را ډاونلوډ کړو ستا بغیر اجازه ته نو هغه چې موږ کوم اجازه ورکړې دی هغه کار کوي. دا خو اول سو. دویم شی د فونټس په باره کې دی ډېر زبردسته په زړه پورې شی دی عادي در مخه هم ما لیکلی دي دا به زه ډیلیټ کړمه هېڅ پروا نه لري. ښه اوس دا دی اول له سره چې موږ یو خط لیکو دلته به راسو یو خط لیکو د هغه فونټس دپاره چې څنګه خوندور فونټس دی راولي. فونټس معنی د خط دی خوندور سټایل څنګه ښایسته سټایل راولي. دې در مخه ټولو دپاره سټار و سټار چې مر ووالی دلته موږ زما نوم لیکم شفیع الله. تاسو لیدی سئ زه بیرته سټار نشان وروم سټار نشان چې مې ورولی دی فونټس څه شي سو اول ساده شی اوس بولډ سو. دویم شی چې دی دویم شی زه تاسو ته غواړم چې در وښیم هغه هم د خط اړوند دی. هغه بیا دا دی چې زه راسمه دلته دغه ساین ورته وایي دا دې ته هایپوټینیوس ساین وایي هایپوټینیوس ساین ورته وایي و غالبا. ښه نو چې دا مې ورووالی زه رالم اوس دلته وروم ډسټنس هسې زما خوښه ده ستاسو مرضي ده چې هر شی دلته وروئ هغه تاسو ورولی سئ بیرته راسئ دغه ساین وروئ دا تاسو ور لیدلی سئ چې پر مابینځ باندې دی څه شي سو دی یو خلک یې ډېر خوښوي یو قسم لیکه په مابینځ کې راغله یو سټایل دی دا. دریم قسم چې دی هغه زه درښوم چې هغه هم د خط اړوند دی دغه دا ساین دی دا ساین چې مور ووالی اوس دلته ورومه چې هېڅ چې ستاسو خوښه هېڅ هغه خط ویلی سي زه ورته ویلی سم زما د چینل نوم لرن everything in پښتو دې خپله کومک را سره وکړي. بیرته دا وروم تاسو لیدلی سئ چې اول داسې دا و اوس نکې کوږ سو او که زه دلته داسې ورهومه چې هم دا راته راوله هم دا راته راوله تاسو لیدلی سئ نه کې کوږ هم سو او نه کې چې شي سو بولډ سو او که زه ورته هم درې سره کیسې دي یو ځای یې درې سره کم دغه چې خاصیتونه یې هغه دي یو ځای راته راولي تاسو لیدلی سئ هم بولډ سو هم نه کې کوږ سو او هم نه کې په مابینځ باندې لیکه راله. نو دا الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شوي. دا خو څلور ختم سو. پنځم چې زه اوس درښودل غواړم تاسو لیدلی سئ که ستاسو د وټساپ شاته والپیپر نه یې بدل سوی دلته یو قسم شیطانان یو قسم عکسونه یو قسم د سپیانو د خنزیرانو عکسونه یې کشنې کشنې په سټیکر کې نو دا هم بد کار دی کله چې څوک آیات راواستي څوک میسیج راواستي څوک د قرآن شریف شاته دا رقم وي نو هغه تاسو څنګه میټاول غواړئ کله اوس چې ما ختم کړی دي میټاو کړی مې دي دې دپاره به تاسو در ټولو در مخه راځئ دلته دا رقم راځئ به والپیپر ته والپیپر کې دا وټساپ لایبرري یا تاسو خپل ټلیفون سیم اپلوډولی سي چې دلته ستاسو هر یو خوښ یي هغه تاسو دلته اپلوډولی سي. زه فی الحاله دغه یو زما خوښ دی زه دغه یو غواړم چې اپلوډ یې کړم. تاسو لیدلی سئ چې زما دا کم وټساپ دی د دې والپیپر چې شو بدل دا پنځه شان سوله. اوس شپږم شی څه شی دی
شپږم شی هم ډېر په زړه پورې او ډېر خوندور شی دی. تاسو څنګه کولی شئ چې اوس یو څوک تا ته وټساپ کې میسیجان را استوي ډېر، هغه دلته لاندې ولاړ شي په میسیجانو کې، هغه بیا ډېر میسیجان ته راستي، بیا ته داسې پکښې ګرځي چې دا اوس څه شو د میسیج. نو د هغه پین کولو دپاره، پین کولو مطلب څه دی چې دی به چې در ټولو در مخ وي، چې هغه کله تا ته میسیجان راواستوي هم هغه به تا ته څه شي در ټولو به مخ کې لوړ وي. تاسو به یې داسې کوئ، دغه پین نشانه دی، دا پین به یې کوئ چې هلته پین سو، بس چې هر میسیج تا ته راځي هغه به ټولو در لوړ پر سر دی، شاته کېږي به نه. کله چې تاسو یو چاته میسیج ورستولی او تاسو غواړئ چې د هغه ډیټیل سرچ کړئ چې د څه وخت ورغلی دی، څنګه ترتیب دی، آیا میسیج یې کتلی دی که نه، دا اوس ما پر دې باندې کلیک کولی، دلته رالم انفارمیشن. تاسو یې لیدلی سئ چې دلته تاسو ته درته ډیټیل درښیي چې دا میسیج پر څو بجې تللی دی او پر څو بجو دی کتلی دی. ډیلیورډ پر بالا د 12 منټه بالا 5 بجې باندې ورغلی دی او د پر 3 منټه کم 6 بجې باندې کتلی دی. نو دا هم ډېر زبردسته شی دی. در ګردو اخیرنی چې اتم دانه دی ډېر زبردسته شی دی. هغه چیش دی کله چې تاسو خلک تاسو ته میسیج راواستوي، هغه دا دوه نشانونه چې دي، دا دوه نشانه نه دي، دا د مثبت یا د صحیح نشان، هغه شنه سي او هغه چې تاسو ته میسیج راستولی هغه په خبر سي چې ووایي میسیج یې وکتئ او جواب نه راکوي. نو تاسو څنګه کولی شئ چې خلک میسیج درته راواستوي او دا دوه نشانونه شنه نه سي؟ نو دا د دې دپاره موږ راځو اوله وارې بالکل سیده وټساپ، داسې وټساپ ته د دې دپاره سیټینګس ته رالو. سیټینګس کې د اوله وارې اکاونټس چې دی اکاونټس کې مو ورولئ. اوله وارې دا کل په رقم پرایویسي دی، پرایویسي دا تاسو یې لیدلی سئ چې ریډ ریسیپټس دغه نه دی، دا به موږ انچیک کړو. نو بیا چې هر څوک تاسو ته میسیج راواستي هغه دوه نشانونه به چیک کېږي نه او هغه سړی به نه خبرېږي چې وایي ما خو میسیج ورستولی دی او د نه دی کتلی. نو د نن دپاره د غونده هیله لرم چې دا ویډیو تاسو خوښه کړئ او شیر یې کړئ، سبسکرایب یې خامخا چې سبسکرایب مو یې هېر نه سي. السلام علیکم ورحمت الله.